په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیایي چارو نوي مسؤل او د یونما مرستیال ښاغلي اندریکا ریتواتي د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي مولوي امیر خان متقي سره کتلې. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اندریکا ته د نوي دندې د مبارکۍ او د یونما د مخکني مرستیال دانیل اندرس د مدیریت او هلو ځلو د ستاینې ترڅنګ د افغانستان اوسنی وضعیت د بشري او پرمختیایي کارونو لپاره مساعد بللی او له تیرو 2 کلونو راهیسې په دې برخه کې له پرمختګونو څخه یادونه کړې. ښاغلي اندریکا هم هوډ څرګند کړی چې په نوي دنده کې به په بشري او پرمختیایي ډګر کې د افغانانو د لاسنیوي لپاره ډېرې هلې ځلې او بشپړ کار وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان اسلامي جمهوریت وروستي تاوتریخوالي ته په کتو په دواړو هیوادونو د زغم غږ کړی. نور حال د یاد وزارت له مرستیال ویان ښاغلي ضیا احمد تکال څخه اورو. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وروستی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. دا چې سیمه له اوږدو تحمیلي جګړو او بېثباتیو وروسته د امنیت او ثبات ساه اخلي، نو دواړو لورو ته پکار ده چې د سیمه ییز ثبات د لا ټینګښت لپاره هڅې وکړي او د اختلاف وړ مسایل د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې په خبرو اترو حل کړي. سیاسي او امنیتي مسایل باید تجارت، ترانزیت او د عامو خلکو ژوند متاثره نه کړي. دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفارت سرپرست ښاغلي سردار احمد شکیب د ټولو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې کړي. همیشه که چېرته د سیاسي څه مسایل راځي، امنیتي مسایل راځي، هغه د حکومتونو په سطح هغه باید د ډیالوګ او خبرو لار حل سي. دغه باید نور اړخونه تجارت، ترانزیت او د خلکو د عامه خلکو ژوند دا متاثره نه کړي. که چېرته دا متاثره کېږي هیوادونو ته ډېر غټ نقصان رسېږي، ولسونو ته نقصان رسېږي.